د ګلپاڼې لنډې کوتل ته تګ د ټیک ټاک ویډیو جوړول او جیل یعنی قید ته تلل. حقیقت څه دی او ګلپاڼه د دغه ویډیو او جیل ته د تلو باره کې څه وایي؟ که غواړئ چې خبر شئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ او پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو ګلپاڼې څو ورځې وړاندې د خیبر ضلعې د ډیپټي کمشنر په کور کې ویډیو ریکارډ کړې وه چې بیا یې په ټیک ټاک شیر کړه او دغه ویډیو د پښتونخوا حکومتي مشران غوسه کړي وو چې ولې سرکاري عمارت کې د سندرو ویډیو جوړیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د دې واقعې نوټس اخیستی او ویلي وو چې زر تر زره دې ما ته رپورټ وړاندې شي. نن سبا موږ په سوشل میډیا ګورو چې د ګلپاڼې جیل ته د تلو خبرونه ډیر زیات شیر کیږي او ویل کیږي چې ګلپاڼه جیل ته لاړه، خو چې کله ګلپاڼې سره په دې باره کې خبرې وشوې نو هغه ډیره زیاته مایوسه وه او د پښتنو په داسې رویو باندې ډیر زیات افسوس کولو چې دا خلک خبره د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسوي. هغې په خندا وویل چې څوک مې وژلي نه دي چې جیل ته به مې بوځي. هغه په دې خبره هم خفه وه چې پښتنو د یو وړې خبرې نه غټه خبره جوړه کړه او هوا یې ورته ورکړه او ویل چې زما په ویډیو باندې منفي کمنټونه او نظرونه شریک کړي دي. د ګلپاڼې د ویډیو مخې ته راتلو نه وروسته که څه هم ځینو خلکو په دې کار ټکونه کړي دي، خو بل لور ته بیا ډیرو خلکو دا ویلي دي چې دا کومه بده خبره نه ده چې سندرغاړې یو ویډیو جوړه کړه او شیر یې کړه. خبریال شمس مومند په دې باره کې لیکلي دي چې کومې ځمکې د حمزه بابا، خاطر افریدي، خیبر افریدي او صادق شینواري په شان لوی شاعران پیدا کړي دي او په کومه ځمکه کې د انګریزانو میرمنو ملکه الزبت او لیډي ډیانا ته هرکلی ویل شوی، هلته د یوې سیمه ییزې پښتنې هنرمندې په ورتګ بېماني پوښتنې ولې راولاړولی شي. دوستانو دا ویډیو مو ځکه جوړه کړه چې تاسو ته حقیقت در ورسوو چې ګلپاڼه هېڅکله هم جیل ته نه ده تللې او نه یې دومره غټ جرم کړی چې جیل ته دې لاړه شي. دا خبر تر همدې ځایه و. له نورو تازه معلوماتو او خبرونو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.